یم ملګری د زړه د تله سلام درته کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. محترمې په ټوله نه اول د اذان ورسره ولس ته خلق ته آفرین یایي شاباشي یایي چې په تېر د جنګ په اول سر چې د دغه جنګونو په خلاف توس وتلي وې او نن د خپل تاریخ بیا ورته راټول شوی. محترمې په سټیج باندې نن ډېرې د مطلب کیسې وشولې. تقریبا د دغه جنګ هر اړخ ته هر طرف ته اشاره هم شولې او بواضح الفاظ بیان هم شول. او آخري د دغه خورې وړې بچې چې کله سپینه حقیقت وویه بیا هم زړه ته اطمینان ورسېده چې اوس د ډېرې تقریري نه وخت ختم شوی دی، په ورتګ وخت دی چې پوهېږ شي قومونه هم باشعور شوي دي او هم باجرأته شوي دي. نو لهذا د دغې ځای نه په دواړي کې خولې باندې یو غټ اعلان ورته کړي چې شکست مقدر دی او درېیمه دې راونیي. شکست مقدر دی. تو په 2001-2003 نه بعد دا قوم په داسې حالات کې ګیر کړ چې هغه په کیسانو پوه شوی. هغې مختلف شکلونه زیر نه وي کتلي. د هغې شکلونه پر سر کیمې منصوبې دي، هغه ته فکر نه وویل. نن 100 کاله جنګ والی دی دا قوم. نن په 100 کاله نه بعد دا سپین ږیري دا ځوانان پرېږده د دغه خورې د 15 شپېته کاله یوې بچې خپل پیغام در ورسوه. شعور یې درته وشي، دړکه یې تېر کړه، عزم یې درته وشي، جرأت یې درته وشي چې په دا خوره باندې میز نور د تو پالیسۍ نه برداشت کوي. بلکې نن خو دا خبره کېږي چې د تو پالیسۍ نه برداشت کوي، خو که په دا کیسه ته نه شوې باندې بیا دوه نه برداشت کوي. بیا یو دې پالیسۍ نه خپل ټول سامان په څټ وړي. محترمې تقریبا د جنګ په هر اړخ خبره شوې ده. زه یو طرف ته خالي درېم. اصل کښې د چین او د امریکې په منځ کې دلته یو کړکېچ روان دی. د هغې د پوره پاکستان یو کاروبار ته ځون سیخوي، یو کاروبار ته یې ترتیب جوړ کړی دی. یو سیپیک جوړېږي، د امریکې خوا شولی د چین خوا ته چې تېروی یې. په جدي دنیا کښې اټمي قوتونه ډایرکټ جنګ نه سره کړو، نه یې څوک ډایرکټ جنګ ته سره پرېږدي. پراکسي جنګ نوم اورېدلی وي. پراکسي جنګ معنا دا ده چې خوره د بل، خلق د بل، مفادات یې تو. نو خپل مفادات د جنګ مفادات په پردۍ خوره او په پردي خلق باندې پوره کوي. لهذا ویسو دلته بیا د جرنلون 15 یلا سړي جوړ کړي. چین ته وایي چې ریپیر وکړه چې درته مړی کړه، امریکا ته وایي چې ریپیر وکړه چې درته جوړې کړه. د دغو په منځ کې بیا په 100 کلونه بعد میر د غم درد د عشق سره ګرځېږي او دغو ځون ته جزیرې واخیستې وي، دغو ځون ته کاروبار جوړ کړی وي. نو قوم د ویښو سي بیا دا حالات ته چې کوم تېر شول، نه یوازې هغه حالات ته رشته یوري بلکې د تېرې حالات یې صبحه په هېڅ صورت نه در پرېږدي او هغې سره روکوي، تل یې د نوي حالات خبره کوي. محترمې زه د دغې یوه کیسه مې وکړه، هغې دلیل درته پېښ کوم. د 100 کاله جنګ لګیا دی. څوک یې وارن ټیرر، دهشتګردي، ټیرریزم دا ټکي عمر اورېدلي وي چې امریکا یې کي، یورپ یې کي،
زیوا پښتنه د دغه خلک نه که یورپ امریکا پرېږده چې د خلکو په پیوي که امریکا او یورپ په رښتیا د دهشتګردۍ خلاف وي بیا شل کله تر ټوله زیاته ډالر اسلحه او اخلاقي حمایت د هغه جرګړونه ویل کوو چې چا د دهشتګردي جوړوله آیا دی خلاف دي نشکاریږي چې دی دغه خلاف دي ځکه چې هغه خپل بیانونه وکړل خپل کتابونه یې ولیکل خپل پریس کنفرنسونه یې وکړل په میډیا وګوره چې دهشتګرد مې جوړ کړي دي بیا هم امریکا او یورپ دی درته ډالر هم ورکول دی درته اصلي هم ورکولې او د اقوام متحده غوندې زوی یې ورکړی و چې خپل اخلاقي پوزیشن پکښې وساتي نو محترمې چې نه د فوج نه ایله شته نه د پارلمنټ نه ایله شته نه د دنیا نه ایله شته بیا در پورته څه دي هغه زوی درته وښایو دا قوم د خپل طاقت نه دی خبر کاشکې پښتون قوم د خپل قوت نه خبر وای کاشکې بیا ووایه چې پښتون قوم د خپل قوت نه خبر وای دربورایه چې کاشکې پښتون قوم د خپل قوت نه خبر وای د ده د خورې په طرف باندې چا خو د مردوړې سترګې ورکتلې نه وای کړی د خپل قوت نه خبر وای میز که د یوه بل دشمنان نه وای میز که یو بل نه یو بل سره برداشت کړی وای چیرې میز که د یوه بل کسان د یو هم په کارونه سره هوش نیولی وای میز که په یوه بل د بد نیتۍ الزامونه نه وای لګولي میز که یو بل هم ټول شوي وای دا خوره چې دهشتګردي وړې خبرې دي په دا خوره باندې چې چا اختیار د پوکېدلی شو ته یو مضبوط قوم یې پښتینه ته یو تاریخي قوم یې ته یو اصلي قوم یې ته یو نسلي قوم یې ته د غلامۍ نه قابل ته یو ویش تاریخ لرې ته یو عظمت لرې مه منه دا غلامي او دا غلامي په دا بې اتفاقي په دا بې شعوري په دا جاهلیت باندې په میرزیته مسلط کېږي یو ویشتمه صدیق چې موږ هغه قوم پورته شولي چې ورور خپل ورور ویږدي په یو ویشتمه صدیق چې موږ بې علمه پورته شولي په یو ویشتمه صدیق چې موږ بېروزګاره پورته شولي دنیا لږې راباندې وایي دنیا خندقونه راباندې کي خپلې پالیسۍ خپلې ترخې پالیسۍ خپلې تورې پالیسۍ داسې چلوي په دا خبره چې څوک جهنه کېږي چې دا قوم ورچک شي یو ور د خپله مټي نه زور ورته وښایه یو ور ورته ټول شه په یوه دوی ځواب ورکړه یو ور د دغې جهل او د تفرق نه ووځه بیا متر شه چې زه ګارنټي درکړه چې توله په ټول عمر څوک څه نشي ویلی نو لهذا اتفاق اتحاد وکړي د سوات خلکو د سوات په خلک باندې مسرار وغوړه آفرین د سوات خلک ته چې زر کې ووتو